تاسې د لیکوال نصیر احمد احمدي د بوډا او د لیوانو پلونه وروستۍ برخه د ژبې د نړۍ له پاڼې څخه اورئ. سویتا وویل دی نسیم نومیږي، موږ سره همکاران یو. وروستی ځوان ته مخ ور واړوه، موسکه شوه او ډکې شونډې یې وخوځېدې. د انور پلار دی. بیا به یې په بې پروایۍ راته وکتل او ورو یې وویل کیدای شي یو څو دقیقې مو یوازې پرېږدي، کار لرو. د هغې لوڅې غاړې او پر سینو پرتو ژېړو ژېړو ویښتو ته مې وکتل. زړه مې جوش وکړ او په خوشکه مې وویل نه. دواړو رټ رټ راته وکتل. ما زیاته کړه څنګه د پله پردي سړي سره یوازې پرېږدم. د دې سره د ځوان شونډې وځړېدې. ورو ولاړ شو خو سویتا تر مټ ونیو. په خوشکې یې سترګې راواړولې او چیغه یې کړه ووځه بېادبه. ځوان مسک شو. خیر دی اوس به لاړ شم، بل وخت به سره ګورو. ما لار ورکړه او ځوان له کوټې ووت. د هغه په تلو سره پر سویتا اور ولګېد او چیغه یې کړه ته یوه احمقه او له تمدنه لرې کلیوالې. هغې ته مې وکتل. داسې راته وایسېده لکه د بدن ټوله وینه چې بغورو ته راختلې وي. سترګو یې تر پخوا ډېره ځلا پاشله، یوه بیرونکې ځلا، کټ مټ لکه په توره شپه کې د پیشو سترګې. سویتا ښکنځلې کولې، ژړل یې او زه یې یو بې فرهنګه او له تمدنه لرې انسان ګڼلم. خو ما څه ونه ویل، یوازې دومره پوهېدم چې بدن مې رېږدي او وروسته خپلې کوټې ته ننوتم. ټوله ورځ مې خواشیني تېره کړه. د خولې خوند مې بد و او د ناکرارۍ احساس په مخه کړی وم. کله چې انور مازدیګر قضا کور ته راغی، د نورو ورځو غوندې لومړی زما د کوټې ور خلاصه کړه. په ور کې ودرېد. غټې تورې سترګې یې وځړېدې او په خندا یې ویل پلاره عجب پاسته ناک مې درته راوړي، ستا پر غاښ برابر دي. ده رښتیا ویل. په ښي لاس کې یې نیولی پلاستیکي کڅوړه له ناکو ډکه وه. بیا رامخته شوه، زما تر څنګ کېناست او خپلې ښځې ته یې ورنارې کړې سویتا و سویتا. د سویتا غږ مې د لوښو له کړپا سره یو ځای واورېد. څه وی؟ انور د پخوا غوندې په لوړ غږ وویل یو دوه مېوه خورۍ کارتونه راوړه. بیا یې ما ته وکتل. پلاره څېره دې نیولې غوندې ده، جوړ خو یې؟ ورو مې وویل هو زویه جوړ یم. دا وخت سویتا کوټې ته راغله. په ګیلاس کې دوه نیغ درېدلي کارتونه یې لاندې پر ځمکه کېښودل او کله چې ولاړېده انور په خندا وویل کېنه خوندور ناک دي. سویتا ژېړه غوندې شوه. زړه ته مې نه کېږي. له دې سره په بیړه له کوټې ووته او په دهلیز کې یې کوکه کړه. انور په وارخطایي راته وکتل او په منډه له کوټې ووت. زړه مې ولړزېد. فکرونه په مخه کړم او کله چې انور بېرته کوټې ته راننوت، ما یې په لومړي ځل په سترګو کې خوشکه ولیده. لاسونه یې مروړل او شونډې یې سړېدلې وې. دی لاندې پر ځمکه راته کېناست. یوه شېبه غلی و. بیا یې په سر پورته کړ او په یو داسې غږ چې کاوړ پکې ګډ و ویې ویل پلاره میاشتې دې تېرې کړې خو د ښار په ژوند ونه پوهېدې. زړه مې درد وکړ. ده وویل ښه دې نه دي کړي چې نه پوهېږې په هر څه کار مه لره. د زړه درزا مې ډېره شوه او په کاوړ مې ویل ښځه د یو پردي سړي سره ګوښې ناسته وه، هغه هم په یو زیر پرانۍ کې د سینې چاکونه یې له ورایه ښکارېدل. سور او سپین واوښت. اوف پلاره دا ښار دی، کلی نه دی چې ښځه په ټیکري کې تبه او د جوارو غوندې وپوښه ور واغوندي. دلته بیل فرهنګ دی او ته باید ځان ورسره روږدی کړې. خوله مې وازه پاتې شوه. انور په لنډه موده کې ډېر بدلون کړی و. ده وویل نسیم د سویتا همکار دی. دی اوس یو طبي کورس تعقیبوي. په درس کې یو څه ستونزه درلوده او له سویتا نه یې مرسته غوښتې وه. په دې کې نو څه خبره وه؟ ما وویل خو هر رنګه چې وي هغه پردی سړی دی، دا رنګه تګ راتګ ماته خوند نه راکوي. په خبره کې یې راولوېد خو تا د سویتا سپکاوی کړی، هغه دې د همکار تر مخ په 1 روپۍ کړه. پوهېږې چې هغه څومره خواشینې ده؟ ومې ویل ګوره زویه د ژوند درد په خواشینۍ او خفګان کې نه بلکې په بدنامۍ او رسوایۍ کې پروت دی. په کاوړې خبره راپرې کړه د څه شي بدنامي؟ څه رسوایي؟ زه پر هغې باور لرم. د ښځې او خاوند ترمنځ یوازې باور کافي دی او بس. له پاسه ورباندې ورټیټ شوم. د ده پر اوږو مې لاس کېښود. ورو مې ویل دا سمه ده چې باور ښه دی، خو په غوسه یې د خبرو وار رانه واخیست. پلاره ستا فکر ډېر زوړ دی، ته هر څه ته په منفي نظر ګورې. له دې سره په تیزۍ ولاړ شو. لاس مې د انور له اوږې نه وښویېد. داسې راته وایسېده لکه د ژوند امسا چې رانه لرې شوي وي. د بدن انډول مې ونه شو ساتلی او کیڼه سترګه مې پر هغو چړو ورټیټه شوه چې په ګیلاس کې نیغه ولاړې وې.
بوډا غلی شو، یو څو څویلې یې ویست او ویې ویل: په سترګه کې مې یو درد احساس کړ، یو نری او سوځونکی درد. بیا مې کیڼ بغور تود شو او وروسته په هېڅ هم نه یم پوهېدلی. خو کله چې پر هوښ راغلم نو په چت کې یوه پکای په تیزۍ سره تاوېده. نیغ کېناستم. ما یوازې خپل ښي لور ته پراته شیان لیدلی شوای، او کله چې مې د کیڼې سترګې خلاصېدو هڅه وکړه یو نری درد ورباندې راغی. لاس مې ور ووړ، په سترګه مې یوه پټۍ تړلې وه. شاوخوا مې وکتل، یوه کوچنۍ کوټه وه او تر څنګ مې پر میز ډول ډول میوې پرتې وې. له کټ نه ور ولاړ شوم. لومړی مې د ښي په لاس باندې د سوزش احساس وکړ او بیا یو ترپ شو. ځمکې ته مې وکتل، د سیروم پر کڅوړه یوه فلزي پایه پرته وه. له رګ نه مې وینې راوتلې وې او د لاس د دوو ګوتو ترمنځ مې د سیروم ستن بنده پاتې شوې وه. یوه شېبه ودرېدم. ناڅاپه مې په فکر له انور سره د خبرو د اړولو صحنې راوګرځېدې، او کله چې پر ژړو وټیټېدم بې اختیاره مې خپلې تړلې سترګې ته لاس ور ووړ. دا وخت د کوټې دروازه خلاصه شوه. یوه نجلۍ په بیړه تر مټ ونیولم. هغې سپینه چپنه اغوستې وه او پر سر یې یوه داسې تکه سپینه خولۍ پرته وه لکه له کاغذ نه چې جوړه شوې وي. نجلۍ ورو پر خپل ځای پرېیسته، پایه یې ودروله او په احتیاط یې د سیروم ستن زما د لاسبند په رګ کې ننایسته. هغې ته مې ویل: سترګې ته مې خیر دی؟ نجلۍ مړې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل، خو په سترګو کې د نهیلۍ نښې له ورایه ښکارېدې. زړه مې ولړزېد او پوه شوم چې نور په کیڼه سترګه دید نه شم کولی. شېبه وروسته نجلۍ له کوټې ووته او پر ځای انور کوټې ته راننوت. د هغې چې کله سترګې راباندې ولګېدې خوله یې جینګه شوه. زما پر ټټر راپرېوت او په چیغو چیغو یې وژړل. وروسته بې سویتا تر څنګ ودرېده. په لاس کې یې د ګلانو ګېډۍ نیولې وه او سترګې یې له اوښکو نه ډکې وې. 10 ورځې مې په روغتون کې تېرې کړې. دا یو شخصي روغتون و، ښه خدمت مې کېده او انور په ورځ کې 2 ځلې سهار او مازدیګر پوښتنې ته راته. په 11 ماښام له انور سره کور ته لاړم او کله چې مې په آینه کې وکتل د کیڼې سترګې پر ځای مې له 4 خواو راغلی کوټ کوټ ګونځې پوستکی پروت و. یو دم مې د شیرینو خبره په ذهن کې نیغه راولاړه شوه: اقربه، ستا سترګې مې خوښېږي. بوډا غلی شو، ما ته یې وکتل او ویې ویل: ما یو ځل د خپل زوی په کور کې واړول، خو دا ځل مې هغه پخوانی خوند پکې ونه لید. انور ورو ورو فاصله رانیوله. نور به د پخوا غوندې کوټې ته نه راته. زما ټټر به یې سم نه لګاوه او د مخصوصا د ډوډۍ د خوړلو پر وخت به یې هم زما د ډندې سترګې خواته کېناست. تر ډوډۍ وروسته به یې خپله ستړیا بانه کړه. ژر به ولاړ شو، خو د شپې تر ناوخته به یې له سویتا سره د خندا غږ زما کوټې ته راته. زه به تر ډېره ویښ وم. د شیرینو او د انور پخواني یادونه به مې تازه کول. کله به مې اوښکې تویولې او کله به مې بې اختیاره خندا راغله. خو بیا هم ښه و، انور مې لید، هغې ته مې ځان نږدې احساسوه او په زړه کې مې یو ډاډ پروت و. دا ځل مې په سویتا هېڅ کار نه درلود. د هغې هرې خبرې ته به مې د هو په نښه سر خوځوه. عین هغه ځوانونکی یو ځل بیا هم کور ته راغی او دا ځل مې د سویتا په امر له دوکانه میوه هم ورته راوړه. ما کوشش کوو چې د انور د خوشحالۍ لپاره سویتا خوا بدې نه کړم، خو کله کله چې یو څوک څه غواړي هغسې نه کېږي. یوه شپه له خوبه راپورته شوم. نه پوهېږم څو بجې به وې، خو وخت راته ناوخته ښکاره شو. تشناب ته د تلو احساس مې وکړ. ولاړ شوم. د دهلیز ګروپ مې ولګاوه، خو کله چې مې د تشناب دروازه خلاصه کړه سویتا خپل ځان مینځه. زړه مې ولړزېد. په بیړه یې راته وکتل او له خولې نه یوه ویروونکې چیغه راووته: واشي! ژر مې دروازه پورې کړه. زوی مې له کوټې راووت. ما ته یې وکتل، سترګې رډې راوختلې. په بیړه مې وویل: پام مې نه و. ده چیغه کړه: بس که نور په لیاز د خدای ژوند مې مه خرابوه. سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. دا وخت سویتا د تشناب په وره کې ودرېده. دې تر زنګنو پورې په یوه لویه تولیه کې ځان تاو کړی و. د ژېړو ویښتو دغې اوبه څڅېدې او په سترګو کې یې کرکه پرته وه. په کاوړ ویل: انسانیت دې نه دی زده؟ په خوله کې مې لاړه وچه شوه. هغې ته مې سترګې ور واړوله. ما وبخه، خبر نه وم چې ته په تشناب کې. انور چیغه کړه: که څوک وي که نه، ته باید د نزاکت له مخې ور وټکوې. سویتا خپل خاوند ته وکتل. شونډې وخوځېدې. نوره نو له دې ژونده ستړې شوی یم. ته یو انتخاب لرې، یا زه او یا هم د پلار.
زړه مې ولړزېد. سویټا د خپلې کوټې ورته لاس ور وغځاوه، خو یو دم ودرېده. انور ته یې مخ ور واړاوه او په تریم تندي یې وویل: قسم خورم چې زه به له خپلې خبرې نه وړم. له دې سره یې د کوټې له وره درب وایست. چوپه چوپتیا شوه. انور ته مې وکتل، سر یې ځړېدلی و، خو وروسته یې مړې سترګې راواړولې. په خوله یې څه ونه ویل، خو په اوښکو کې یې له ما نه د خپلې مینې خیرات غوښت. ور مخته شوم، د هغې پر اوږه مې لاس کېښود. ورو مې وویل: ښه ده بچیه، څه چې ته غواړې هماغسې به وشي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګو کې یې اوښکې ورغړېدې، خو پر شونډو یې یوه ترخه مسکا پرته وه. په بیړه مې وویل: بیا څه وشول؟ بوډا خپله پوزه پورته کش کړه او شونډې یې وخوځېدې. سهار وختي مې په بکس کې خپلې جامې اچولې چې انور مې تر څنګ کېناست. یوه شېبه غلی و، وروسته یې یو پاکټ مخې ته راته کېښود او په خواره خوله یې وویل: په دې کې یو څه پیسې دي، سویتا درته راکړي. هغې ته مې وکتل. له پړسېدلو سترګو یې وپوهېدم چې دا هم زما غوندې شپه په ویښه تېره کړې ده. ورو مې وویل: نه بچیه، ما په ژوند کې خیرات نه دی اخیستی. زوړ به یم، خو تراوسه بې لا په پټو کې د کار کولو سیکه پاتې ده. رنګ یې ترڅوک واوښت. رامخته شو. زما پر اوږه یې تندی ولګاوه او په ژړا کې ویل: زړه مې مه راماتوه، زه مجبور یم له سویتا پرته ژوند نشم کولی. ورو مې وویل: زه څنګه له تا پرته نشم ژوند کولی. سر یې هس کړ. ما وویل: یوه خبره مې منې؟ په حیرانۍ راته وکتل. څه خبره؟ اوښکې مې له واکه ووتې. په میاشت کې یوازې یو ځل قره باغ ته راځه، بس نور هېڅ صبرونه نه غواړم. دا یوه د پلار غوښتنه ده. بېرته یې سر وځړېد. ما وخندل. پوهېږم بچیه، نه یې شي کولی. شونډې یې وخوځېدې. سویتا به چاته پرېږدم. ورو ولاړ شوم. د میز په سر د انور د واده یو عکس پروت و. هغه مې راواخیست او په بکس کې مې واچوه. انور یو شېبه غلی و، داسې لکه فکر چې وهي. بیا یې یودم راته وکتل. پلاره کېدای شي یو څه وخت معطله شي. حیران شوم. ولې؟ ویې ویل: مخکې له مخکې څه نشم درته ویلی. خندا راغله. نه زویه، نور مې دلته څه پاتې کېدل ښه نه دي. په خربره کې راولوېد. یوازې 2 ورځې. ما ورته وکتل. ده وویل: نه، غواړې چې هره ورځ سره ووینو؟ سترګې مې له اوښکو ډکې شوې. شونډې وخوځېدې. خدای مهربانه دی، ګوندې زما فکر یو ښه نتیجه ورکړي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل او ویې ویل: انور په 2مه ورځ یو ادرس راکړ. ما هم ځای په اسانۍ وموند او په هماغه ورځ یوې 2 پوړیزې ودانۍ په دروازه کې څوکیدار شوم. دا یوه خیریه موسسه وه. په لسګونو کارکوونکي لرل او د کابل په وزیر اکبر خان مېنه کې موقعیت درلود. زه به د ورځې لخوا په یوه لرګینه غرفه کې ناست وم او یوازې به د موټرو د راوتو ننوتو پر وخت د لویې دروازې خلاصېدو ته ور ولاړېده. ښه و، یو څه خوشحاله وم. انور به په اونۍ کې 1-2 ځلې د مازدیګر لخوا زما لیدو ته راته. دا وخت به ټول کارکوونکي تللي وو. یوازې زه او زما په منځ یو بل څوکیدار به پاتې وو. انور به 1 ساعت راسره کېناست. د ده له لیدو نه به مې خوند اخیست او بیا راتګ ورځې به مې شمېرلې. کار مې بد نه و. د موسسې کارکوونکو بابا مالک بللم او سهار چې به مې هر یو ته دروازه خلاصوله، لومړی به موسک شو او بیا به یې د مننې ټکی له خولې نه راته ووت. که څه هم زه ساده څوکیدار وم، خو دوی به زما د سپینو خولو خلاص کوو او په احترام به راسره غږېدل. زه به د مازدیګر تر 4 بجو پورې په غرفه کې ناست وم او کله چې په د دفتر کارکوونکي رخصت شول، ما هم د انګړ دروازه وتړله. لومړی به مې د ماخوستن لپاره دیګ وکړ. بیا به د انګړ په چمن کې کېناستم او د رنګارنګ ګلانو لیدو نه به مې خوند اخیست. ملګری به مې ټوله ورځ ویده و، خو شپه به یې د تعمیر د ساتلو لپاره په ویښه تېروله. دی دومره ډېر نه غږېده. کم غمه سړی و او د چلم له څکولو سره یې جوړه وه. موږ به یوازې د ماخوستن د ډوډۍ پر وخت یو ځای سره ناست وو. بیا به د کوټې په کونج کې ولاړ ډانګې ور واخیست او د باندې به راووت. ما به تر ناوخته تلویزیون ته کتل. وروسته به مې د ماخوستن لمونځ وکړ. پر ځای به پرېوتم او تر هغو به مې فکرونه وهل چې خوب به وړی و. سهار به د ملایانو له اذانونو سره راپورته شوم او تر څو چې به د دفتر کارکوونکي راتلل، ما به د حویلۍ د منځ سړکونه پرېمینځلي وو. وخت همداسې تېرېده. که څه هم چې انور به وروسته په ځنډ سره راته، خو بیا هم خوشحاله وم. دی به مې لیده.
1 ساعت په سره غږېدو او د ده تر بیا راتګه پورې به مې د خولې خوند ښه و. یو مازدیګر د انګړ لویه دروازه وټکېده. دا د ژمي وروستۍ میاشت وه. د باندې سوړ باد چلیده او کله چې مې دروازه خلاصه کړه انور مې ولید. دی خوشحاله ښکارېده. ږیره یې پاکه خریلې وه او کله چې راته وخندل له کلونو وروسته مې بیا ځل د خپلو کونجیانو ته نږدې تر بغرو لاندې ژور ځایونه ولیدل. وار له واره یې په خندا وویل: پلاره خدای دې لمسۍ در لوی کړي. په زړه کې مې خوشحالي منډه واخیسته. څه وخت پیدا شو؟ نننۍ شلمه ده. په سترګه کې مې اوښکې راټولې شوې. 20 ورځې یو زه خبر نه وم. دی تل ولې غوندې شو؟ پلاره ما وبخه، کارونه ډېر دي. باور وکړه دومره وخت مې ونه موند چې زه یې درته راشم. په خوشحالۍ مې وویل: نوم دې څه ورباندې کېښودی؟ شونډې یې وخوځېد. رامین. دا نو سویتا خوښ کړی و. په زړه کې مې د ماشوم د لیدو هیله راوټوکېده او د خواست په ژبه مې وویل: کېدای شي چې خپل لمسی ووینم. انور یوه شېبه غلی و. بیا یې راته وکتل. ولې نه، دویم ځل چې راتلم نو رامین جان به هم راسره راوړم. ما کوټې ته د تلو ست ورته وکړ، خو ده رایاده کړه چې بېګاتی خواښ یو خسر مېلمانه دي، باید یو څه سودا کور ته یوسي، ناوخته کېږي. انور لاړ او ما د خپل لمسي د لیدو په تمه ورځې شمېرلې. میاشت تېره شوه خو د انور درک ونه لګېد. آخر بې صبره شوم. د مؤسسې یوه کارکوونکي ته مې د انور د موبایل نمره ورکړه او کله چې ټلیفون لږ شو انور ژمنه راسره وکړه چې راتلونکې جمعه به پر خپل قول درېږي. زه هم د پنجشنبې په ماسپښین ښار ته لاړم. خپل لمسي لپاره مې یوه دریشي، پیک لرونکې خولۍ او ښایسته بوټونه واخیستل. په ټاکلې ورځ لا ماسپښین د دروازې مخې ته ناست وم چې څه کم 2 ساعته مې انتظار وایست. آخر ماسپښین قضا د غرفې تر مخ یوه ټکسي ودرېده. انور له موټره راښکته شو. ده په غېږ کې یو ماشوم نیولی و چې په کم پله کې تاو و. په بیړه ولاړ شوم. انور لاس راکړ. ماشوم ته مې وکتل. سره بغور یې لرل او شنې بخونې سترګې ځلېدې. هغې مې په احتیاط د انور له غېږې راواخیست. پر تندي مې ښکل کړ او کله چې مې د دروازې خواته مخ راواړوه انور په بیړه وویل: پلاره ناوخته کېږي. په حیرانۍ مې ورته وکتل. ده وخندل. هوا سړه ده او له موټروان سره مې هم د دواړو خواوو ویل کړي دي. دا وخت مې د موبایل زنګ واورېد. انور جیب ته لاس کړ او کله چې ټلیفون غوږ ته ونیو د سویتا غږ مې په اسانۍ سره وپېژاند. هغې د خپل زوی پوښتنه وکړه او وروسته یې په خواشیني غږ وویل: رامین جان مې یادېږي، ژر یې راوله. ژړا راغله. له هغې د یوازې یو ساعت خپل 2 میاشتني زوی لرې شوی و او دومره یې یادېده، خو له باده یې داسې یو څوک بیل کړ چې پوره 28 کاله مې د زړه په وینو رالوی کړی و. د انور په غږ مې فکر سره راټول شو. پلاره ستا په اجازه. له دې سره یې ماشوم زما له غېږې ور واخیست. هغه یې ښکل کړ او په خندا یې وویل: پوهېږې پلاره د ده ساه ډېر خوند راکوي. دا مې اوس عادت ګرځېدلی. هر ماخوستن مې تر هغو د رامین جان خولې ته خپل بغور نیولی نه وي سترګې مې سره ورځي. دی ویده وي خو ساه یې توده راباندې لګېږي. تا ته به نه وي معلومه، دا یو بېل خوند لري. ورو مې وویل: نه بچیه، ما ته به نو لکه مه معلومه وي. بوډا غلی شو. ما ته یې وکتل. په سترګو کې یې اوښکې راټولې وې او په شونډو یې یوه ترخه مسکا پرته وه. وروسته یې خپل بالا پوښ ته لاس ور وغځاوه. هغه یې پر خپلو زنګنو کېښود. سر یې وځړېد او ورو یې ویل: انور دومره په بیړه ټکسي کې کېناست چې د رامین لپاره زما راوړی سوغات په کوټه کې پاتې شو، خو دا ځل یې په راتګ کې دومره ځنډ ونه کړ. 2 اونۍ لا نه وې وتلې چې بیا زما لیدو ته راغی. دا د جمعې ورځ وه. زما ملګری کور ته تللی و او زه په مؤسسه کې یوازې وم. انور دا ځل کلک غېږه راکړه. بیا مې د ده په غوښتنه په چمن کې یو پلاستیکي فرش ویر کړ او دواړه کېناستو. دی خواشینی ښکارېده. وروسته یې له ورسره په راوړې پلاستیکي کڅوړې ته څو پتلونونه، دریشۍ، کمیسونه او د جامې ګنډلو لپاره یو 2 رنګه ټوټې راویستلې. زما تر مخ یې کېښودل او کله چې زما په حیرانتیا ته وکتل په خندا وویل چې هسې زړه یې وغوښتل چې دا شیان راته واخلي. انور په همغه ورځ ډېر سره ناست و. بیا یې د پخوا غوندې زما په ټټر سر ولګاوه او تر ډېر وخت وروسته یې یو ځل بیا د ابا په نوم یاد کړه. بیا د خپلې مور په اړه وغږېد. د مهاجرت کیسې یې راواخیستې او د خپلې انا یادونه یې تازه کړل. دی تر ډېره غږېده خو تر پایه مې یې ما ته کتل.
کله کله به یې په غټو تورو سترګو کې اوښکې راټولې شوې او بیا یې زما د ښي لاس په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ. انور عجیبه غوندې و. یوه شېبه یې هم زما نه سترګې نه اړولې او په مینه یې راته کتل، خو ما ته داسې وایسېده لکه کومه مهمه خبره چې رانه پټوي او یا یې پر خوله نشي راته راوړلی. په خپلو خبرو کې څو ځلې له ما نه بخښنه وغوښته. دی تر ډېره خبرې کولې. د خدای په امانۍ پر وخت یې تر ډېره په غېږ کې نیولی وم او کله چې رانه روان شو څو ځلې شاته مخ م راواړوه. بوډا غلی شو، د خپل بلاپوغ جیب ته یې لاس کړ، خو فکر کوم چې دا ځل یوازې د ګولیو پاکټ په ګوتو ورغلی و. ده یوه ګولۍ خولې ته واچوله، د چایو غوړپ یې ورپسې وکړ. ما ته یې وکتل او ورو یې ویل دا د سردردۍ لپاره دي، ځکه زه سردردي لرم او ډاکټر راته وویل چې دا تکلیف د ډېرې خواشینۍ له لاس درته پیدا شوی دی. په خبره کې ولوېدل. ښه نو د انور د خوابدون په راز ونه پوهېدې؟ ویې زویه څه درته ووایم؟ انور دا ځل ډېر ځنډ وکړ، خو چې درک یې معلوم نه شو. تشویش راولوېد. څو ځلې مې زنګ ورته ووهه خو ټلیفوني ځواب راته کړ. اخر مې اندېښنه ډېره شوه، زړه مې طاقت ونه شو کړی او مازدیګر مې مکریانو ته مخه کړه. کله چې د انور کور ته ورسېدم د دروازې پر ننګ مې ګوته ټینګه کړه. یو غنم رنګه نری هلکی راووت. فکر مې وکړ چې دی به د سویتا کوم خپل وي، ځکه مې د انور د رابللو ورته وویل، خو د ده په څېره کې د حیرانتیا نښې ښکاره شوې او وچ ځواب یې راکړ چې د انور په نوم څوک نه پېژني. زړه مې له ویرې ډک شو. د مخامخ ګاونډي ور مې وټکاوه. دروازه خلاصه شوه. د ګاونډي ښځې په حیرانۍ راته وکتل. دا وارخطا غوندې شوه، شونډې یې وخوځېدې. دومره ژر؟ حیران شوم. ښځې هماغسې په حیرانتیا وویل څه وخت راغلې؟ حیرانۍ مې دوه چنده شوه. زه خو چېرته نه وم تللی. دا ځل یې خوله هم مازه شوه. ما وویل انور چېرته دی؟ سترګې یې رډې راوختلې. زه وارخطا شوم. په ماته ګوډه ژبه یې ویل نو ته نه یې ورسره ځان سره بیولی؟ دا ځل مې یو څه کاوړ خپله خبره تکراره کړه او مې وویل چې انور چېرته دی؟ دا تل ولې غونډه شوه. کاناډا ته تللی. پښې مې ورېږدېدې. هملته ځای پر ځای کېناستم. د ښځې وارخطا چیغه مې واورېده د حمید پلاره و د حمید پلاره. شېبه وروسته یې خاوند راغی. په بیړه یې تر مټ ونیولم، کوټې ته یې بوتلم او په کوچ یې کېنولم. هغه ته مې وکتل، خواشیني ښکارېده. بیا یې مېرمنه راغله، یو ګیلاس یې راته ونیو. کله چې مې له اوبو نه غړپ وکړ د لیمو خوند پکې ګډ و. لیمو خوندور و. زه تر ډېره هلته کېناستم. سر مې درد کاوه او په زړه کې مې سستي راغله. د ګاونډي له خبرو وپوهېدم چې انور له خپلې کډې سره 3 میاشتې مخکې د کاناډا مرکز ټورنټو ته تللی و. د ګاونډیانو ته هم دا ویلي و چې د پلار ویزه یې هم راغلې ده او اوس د یو څو ورځو لپاره قره باغ ته ځي او وروسته بیا د پاکستان له لارې په ګډه کاناډا ته روانېږي. بوډا غلی شو. یو سوړ اسویلی یې ویست او ورو یې ویل ده په څومره سادګۍ پرېښودم. وروسته یې مخ راواړوه. شونډې یوې کمرنګې مسکا بدرګه کړې او په غریو کې وویل کله چې مې په شیرینو پورې زړه وتړه هغه مرګ رانه واخیسته او کله چې مې په انور پورې زړه وتړه د یوې پردۍ ښځې راته پردی کړ. په بیړه یې وویل د ده ادرس د ټلیفون نمره داسې څه نه لري چې په کوم تماس ورسره ونیسې. سر یې وځړېد. ای زویه څه درته ووایم؟ په سباهي د خپلې موسسې رئیس ته ورغلم. زه ډاډه وم چې هغه به د انور کوم ادرس ولري، ځکه زه د خپل زوی په سفارش هلته مقرر شوی وم. کله چې مې خپل رئیس ته وویل زه د انور پلار یم او د هغې د کور ادرس او یا ټلیفون نمره پکار ده، خوله یې وازه پاتې شوه. تر ډېره یې باور نه راته چې ډاکټر انور د یو خوار څوکیدار زوی وي او اخر یې هغه وخت زما خبره زړه ته ولوېده چې د انور او سویټا سره اخیستی عکس مې له جیبه ورته ویست. دی یوه شېبه غلی و. بیا یې ډاډ راکړ چې د انور د ادرس په پیدا کولو کې به هڅه وکړي، خو غټ خلک په پردو غمونو پسې دومره سر نه ګرځوي. د بدن سبا راته کول او ما به هم نه پرېښود. په ورځ کې به مې یو څو ځلې پوښتنه ورنه کوله او کله چې به مې سهار په ادرس پسې رئیس دفتر ته دروازه خلاصه کړه دی له څو خارجیانو سره ناست و. په هماغه ساعت یې تریو تندی او اشاره له دفتره ووتم، خو وروسته یې دفتر د ادارې مشر ته وویل چې یو بابا مالک ته په دفتري نزاکت نه پوهېږي. سر لرله ځواب دی.
ما ته دا کومه مهمه خبره نه وه، نه خواشینی شوم او نه هم د خوابدونکو احساس راته پیدا شو. ما تر اوسه په کابل کې د یو چا لپاره ژوند کوم، اوس چې هغه نه و، کابل راته سوړ او اور ښکارېده. که ځکه مې په بې پروایۍ بکس راواخیسته، د قره باغ پر لور مې مخه کړه. هلته مې پر کوټو یو څه لاس تېر کړ، خپل امانت ایښی د کور سامان یې ما ته ګوټ راوسپارل او بېرته مې د کلي ژوند پیل کړ. په څو میاشتې کې مې جیب تش شو، بېرته هماغه خوار مالک شوم. کله چې مې په مزدورۍ پسې ووتم، نو 2 پرله پسې ورځې مې کار ونه موند. خلک نه وګورم، ځکه زما په موټو کې هغه پخوانی زور نه و پاتې. نه مې بیلونه پورته کولی شو، نه مې هم په خپل بدن کې د کاریزونو د پاکولو سیکه لیده. زه اوس بوډا وم، په ږیره مې سر کې تور ویښته نه ښکارېدل او د غمونو له لاسه دومره زیر شوی وم چې په لاره مې هم سم نه شم تللی. څه موده مې د قره باغ کې تېره کړه، خو هلته مې طاقت ونه شو کړی. لوږې، نیستۍ او پخوانیو یادونو ځورولم. ډېر وخت مې په ږیره تشه وه. ما نه کار کولی شوی او نه مې هم دا منلی چې په خپل قوم کې چاته لاس اوږد کړم، ځکه مې قره باغ هم پرېښود. اوس دا دی په جوماتونو ګرځم، کله یو ځای کله بل ځای. څوک لیونی راته وایي، څوک مې سوالګر بولي او ځینې هم ملنډې راباندې وهي. ها انوره، زه دې څومره په بېوسۍ کې پرېښودم. بوډا غلی شو. ما وویل کاکا، نو چې ستا په کیسه کې نه شو، تا ولې په زړه کې ځای ورکړ؟ یو دم یې راته وکتل، وروځې سره ورغلې، سپېږمۍ ښکته پورته شوې، لاندې شونډې وځړېدې او په زور یې وویل څه وکم، هر رنګه چې وي هغه مې زوی دی، کله مې هېرېږي. بوډا داسې ژړل لکه کوم ماشوم چې د هغې له موره ورکه شوي وي. اوښکې په یو سپېرو غومبورو منډې وهلې. دا ځل یې نه مخ رامنه واړاوه او نه یې هم سترګې ته لاس ونیو. بې اختیاره یې ژړل او د ده په لیدو زما سترګې هم ډکې ډکې کېدې. بوډا ښه شېبه وژړل، وروسته یې پر خپله پزه یو نستوړی ټینګ کړ او په څه شېبه وروسته هم ووته. د خپل بالاپوښ له جیب نه یې عکس راواخیست. عکس ته یې وکتل، دی تر ډېره ورته ځیر و او هماغسې یې له ځانه سره ویل ها انوره زویه، زه څومره یوازې یم، ډېر یوازې. زه اوس هېڅوک نه لرم، څوک نشته چې زما په ټټر سر ولګوي. خبرې مې واوري او ابا راته ووایي هې زویه، ستا خبرې مې یادېږي. زه اوس چا ته د شیرینو کیسې وکړم، د چا په هیله ژوند په مینه وګورم. زه اوس ډېر بېوسه یم، ډېر بېوسه، دومره بېوسه چې مرګ هم راته مخ نه راړی. بوډا غلی شو، خو پرته له دې چې سر پورته کړي، یو دم یې په لوړ غږ وخندل. دا خندا دومره ناڅاپه او غیر طبیعي وه چې بدن مې زیږ شو. ده هماغسې په خندا کې چیغه کړه هې شیرینو، راشه او خپل اقرب ته وګوره، ستا اقرب اوس هېڅوک نه لري. دی ډېر بېوسه دی، دومره بېوسه چې نور نو د غمونو هم خوا ورته نه بدېږي. بیا یو دم وژړل. ته چیرې یې؟ یو ځل ځواب خو اقرب راته ووایه، یوازې یو ځل ځواب را. بوډا ژړل. کله چې انور چیغه کړه، کله به د شیرینو ته خپل زوی له لاسه ګیلې کولې، داسې لکه هغه چې مخامخ ورته ناسته وي او د ده خبرې اوري. خو زه وپوهېدم چې بوډا تر رسوي فشار لاندې و. خدای شته چې زما اوښکې هم راووتې. ورنږدې شومه، بې اختیاره مې غېږ ترې تاوه کړه. ده هم زما پر اوږه سر کېښود او په چیغو چیغو یې وژړل. بوډا اوښکې تویولې او ما یې هم په لاس کې نیولي عکس ته کتل چې له ده سره انګور او زوی هم ولاړو. انور په عکس کې خندل او ما ته داسې وایسېده لکه د خپل پلار په بېوسۍ پورې چې خاندي. بوډا تر ډېره زما پر اوږه خپل تندی لګولی و او کله چې یې زړه تش شو، په رېږدېدلو لینګو د باندې ووت. ما هم بړستن سمه کړه، د څښلو اوبه مې ورته کېښودې او په بخارۍ مې لرګي پسې کړل. کله چې بېرته راغی، پرته له دې چې راته وګوري، پر خپل ځای کېناست او سر یې وځړېد. ورو مې وویل کاکا، ته مه خفه کېږه. د غونډۍ کلي ته له کاناډا یو څوک راغلی دی چې لږ لار پیدا شي، زه به یې اول درته راوړم، کیدای شي نور وپېژني. ناڅاپه یې سر راپورته کړ، پر خړو شونډو یې یوه مسکا وغځېده او په بیړه وویل چېرته؟ یو کلی دی، هلته 2 میاشتې مخکې یو چا له کاناډا نه خپل د پلار جنازه راوړه. دومره خبر یم چې تر اوسه را بېرته نه دی تللی. شاید ستا زوی ورپېژني، ځکه دی هم په ټورنټو کې اوسېږي. سترګې یې وځلېدې. دا کلی کومه خوا ته پراته دی؟ شمال لور ته، تر غونډیو ورهاخوا. په خوشحالۍ وویل سهار ته درنه ځم. ما وخندل. په دې واوره کې تګ دومره اسان هم نه دی، 2-2.5 ساعته مزل غواړي. ما درته وویل چې لږ وخت پیدا شي، زه به یې خپله درته اول راوړم. نه زویه، کله پاتې کېدی شم؟
ورو مې وویل ګوره کاکا خپل ځان په لیوانو مخوره سږ کال واوره ډیره ده په خوراک پسې د غره ټول ځناور دښتو او غونډیو ته راښکته شوي دي پرون هم ښکاریانو د لیوانو پلونه لیدلي وو. بوډا سمونه ویل. ما د اوداسه لپاره بدنۍ ورته ډکه کړه جاینماز مې ورته کېښود او کله چې د مېلمنو له کوټې ووتو مخ مې ور واړاوه. 2 ورځې لا نور هم صبر وکړه زه به د کلي څو ځوانان راسره ملګري کړم خدای مهربانه دی ګوندې هغه سړی د انور په اړه څه معلومات ولري. دا مې وویل او له کوټې ووته. سهار وختي چې کله د لمانځه په نیت جومات ته تلم د باندې دومره لوړه وه چې د انګړ دیوالونه هله هم نه ښکارېدل خو کله چې د انګړ دروازې ته ورسېدم بدن مې زیږ شو. د مېلمنو د کوټې د خوا پلونه راغلي ول او دروازې وتلي وو. په بیړه مې کوټې ته ورمنډه کړه. ور خلاص وه په کوټه کې هېڅوک نه ښکارېدل. تشناب مې وکوت هلته هم څوک نه وو. له انګړ نه ووتم په پلونو پسې ګړندی روان شوم. د پلونو تر څنګ په واوره کې د لکړې د لګېدو ځایونه هم ښکارېدل. له کلي ووتم پلونه شمال لور ته د غونډیو خوا ته غځېدلي وو. نور هم ګړندی شوم. یو ځای مې په واوره کې د انسان د لوېدو نښه ولیده. بیا د غونډیو خوا ته کاږه واږه پلونه تللي وو. ښه شېبه مې مزل وکړ. څو ځله ولوېدم. له خولې نه مې تاوونه پورته کېدل خو ټټر مې په خوله لوند و. نه پوهېدم چې بوډا به څه وخت له کوره وتلی و. دا هم نه راته معلومېده چې دی به څومره تر مخکې روان و ځکه هوا خړه وه هېڅ هم نه ښکارېدل. څو ځله مې په چیغه د بوډا نوم واخیست کاکا مالکه ای کاکا مالکه خو په چوپه چوپتیا کې مې هېڅ کوم غږ وانه ورېد. هماغسې ګړندی روان وم. ځای ځای به مې پښه تر زنګانه پورې وه په واورو کې ننوته خو کله چې مې د لومړۍ غونډۍ پیڅکې ته ورسېدم پښې مې ولړزېدې او ځای پر ځای ودرېدم. د غونډۍ په لمن کې له ختیځ لوري نه د یوې ډلې لیوانو پلونه راغلي وو. د بوډا پر پلونو تېر شوي وو خو پلونه بیرته لنډ راګرځېدلي وو او د بوډا له پلونو سره جغد شمال لور ته ختلي وو. یوه شېبه ولاړ شوم. په سترګو کې مې اوښکې راټولې شوې. ما هېڅ هم نه شوه کولی. دا ځل مې له ویرې چیغو ته هم خوله نه شوی جوړولی او کله چې مې د یوه لیوه د انګولا نرۍ کوکه په غوږو ننوته بې اختیاره مې د کلي خوا ته ور میږ کوږ شو. کورونه نه ښکارېدل. په زړه کې مې ویره راټوله شوه او پر خپل راغلي کړپ مې خپلې ښي پښه کېښوده.